ورونو نننۍ ویډیو څوک کنځلماران دي، څوک نفرت پالي دي، څوک په حقه دي، څوک په ناحقه دي. خو شکر الحمدلله الله بیا ښیي چې موږ په حق موږ افغانان، موږ مظلوم افغانان، موږ سره الله مل دی. چې الله د سره مل نه وي رحمانه، که لښکر د سره یک تنخای موږ سره الله مل دی. دغه ته مې عکس لګولی، دا د باجوه، دا هغه باجوه دی چې موږ به ویل چې باجوه دهشتګرد دی، د افغانانو د افغانستان د لرو برو افغانانو پښتنو قاتل دی، یا د نور د فوج موږ جرنیلان کرنیلان به ښوده. نو دلته به د ګل خان په جامه کې بعضې راتله، موږ ته به د خویندو میندو کنځل کول، موږ ته به توهینونه کول، او موږ ته به کنځلماران ویل، موږ ته به نفرت پالي ویلې. وګورئ دغه عکس مې لګولی دی. زه بخښنې سره دا ویم چې زه د ټول پی ټي ای والا نه ښیم، ځکه ډېرې پی ټي ای والا افغانیت مني، افغانانو سره همدردي لري، د عمران خان د پارټۍ خلک. خو ډېر موږ ته معلوم دي چې کنځلماران هم پکې دي، او هغه کنځلې موږ هېڅکله موږ د ړوند نه نه وځي. وګورئ افغانان ورونو، دا د پی ټي ای کارکون دی چې دلته د باجوه عکس لګولی دی، او د عکس د پاسه یې لیکلي چې د رونډۍ زویه یا د رنډۍ زویه او د کنجر زویه. یعنې نن د باجوه ته د مور پلار کنځلې کوي. په څه شي وجه باندې کوي؟ ځکه چې باجوه د امریکې په خوښه باندې عمران خان خوا کو. صحیح ده که نه؟ او زمونږ 52 ملکونه دغه پاکستان مشرف او دغه د پاکستان جرنیلان کرنیلان راوسته زما وطن ته، چې موږ دلته د حق اواز اوچتو. موږ ته دا د ګل خان په ټیپ باندې خلک کنځلې کوي، موږ ته چې تاسو نفرتونه خوروئ، تاسو مهاجرو له منځه درکړي. نن ته ولې باجوه ته کنځلې کوي؟ نن ته ولې باجوه ته غدار وي؟ ځکه چې عمران خان یې خوا کړی که زما یې ماشومان وژلي، زما یې وطن تباه کړی. ته ورشه 80,000 پښتانه په وزیرستان کې دغه مشرف وژلي، شهیدان کړي دي. خپله د رایل شریف چې د پاکستان د فوج مشر تېر شوی د جرنیل خبرې واورئ، د جنرال امیر چې د صوابۍ د پښتون دی، هغه و چې 12,000 پښتانه دغه رایل شریف وژلي دي، شهیدان کړي دي د امریکې په خوښه باندې. نو چې د هغې په مقابل کې موږ غږ اوچت کړو چې خپله کرنیل د دې جرنیل خپله اعتراف کوي چې موږ د امریکې په خوښه دومره هغه وژلي دي، او د هغې په مقابل کې تاسې موږ ته کنځلې کوئ. علي وزیر چې یو 18 جنازې د کور نه وتي، تر اوسه پورې مابس کې پروت و. علي وزیر خویندې میندې د هغې ناموس تاسې یاد کو، چې هغې د خپل د وزیرستان غم کو، د خپل د لرو بر پښتنو افغانانو غږ یې اوچتو. د هغې په مقابل کې چې د دې جرنیلانو په مقابل کې اوچت، هغې ته تاسې خویندو میندو کنځلې وکړي. د څه شي په سر باندې؟ نن تاسې ولې د فوج خلاف هستئ؟ تاسې ولې د پاکستان پاسپورټ وسېدلو چې عمران خان یې چوکۍ نه اخوا کړو؟ تاسې ولې د پاکستان بیرغونه اخوا کړه چې د عمران خان یې خوا کړو؟ زه خو یې تباه کړم، زما خو 40 لکه افغانان وژلي. دا نن په کابل کې بم چاودله شوی، دا بم زه یقین لرم چې دا د پنجاب نه راغلی کابل ته. موږ خو تباه او برباد کړو که نه؟ موږ خپل جړا کوو، موږ خپل وزیرستان جوړو، موږ خپل افغانستان جوړو، سوات جوړو، ملکان باجوړ دیر دغه منطقې جوړو. دغه څومره کوم ظلمونه دې پوځیانو ونه کړه؟ نن تاسې ولې کنځلې کوئ؟ تاسې به د دې نه نور هم زیاتې کنځلې وکئ. تا خدای افغانانو ورونو، یو غل چې د خزانې وزیر و، دلته په لندن کې اوسېدو، 5 کاله دلته مغرور و، او چې نن د پنجابي د امریکې خوښه وه، هلته یې د خزانې وزیر کو بېرته په همدغه پاکستان باندې. ته خو ورته سوي ورته خو یې خوا که، ځکه چې د باجوه خوښه ده، ځکه د شهباز شریف خوښه ده، ځکه د امریکې د برطانیې خوښه ده. یو خبره مې یاد ساته، دا بعدې په پښتانه وایي چې دا ښکته پښتانه زه ټول نه خیم، خو دا اوس ګلخانانو ته ځکه چې دوی سمیږي نه. دوی وایي د پاکستان په معاملو کې تاسې کار نه لرئ. د پاکستان په معاملو کې زموږ کار شته، ځکه چې ستا د ملا زما د کرکټ ټیم کپتان په هغې کې کار لري په نوم کې، نو زه به د پاکستان په سیاست کې کار نه لرم، په هر شي کې بیا کار لرم. او یو خبره مې یاد ساتئ چې تر څو پورې پاکستان وي تاسې به غلامان اسئ ګلخانانو، چې تر څو پورې دا پاکستان وي تاسې به غلامان اسئ، ولکه د غلامۍ نه خلاص شي، او موږ به انشاءالله آزاد به یو. او دا د بیرغ دغه موږ ته مه راکوه چې بیرغ په افغانستان کې ولګوه، دا پیغورونه موږ ته مه راکوه. الحمدلله موږ په افغانستان کې دغه اوس د استقلال ورځ وه، په کونړ کې د افغانستان ملي بیرغ وخوځېدو، په لغمان کې، په ننګرهار کې، په خوست کې، په کابل کې، او په وزیرستان کې، او په کراچۍ کې، او په زموږ ښکته مقبوضه افغانستان په خیبر پښتونخوا کې انشاءالله موږ داسې وخوځو، او جنوبي پښتونخوا کې، په هر ځای کې به انشاءالله دا ملي بیرغ وي، او همدغه د پاکستان بیرغ وي. ته به یې بیا ښکته کې، همدغه د پاکستان پاسپورټ وي، ته به یې بیا رسېږي، او همدغه جړاګانې در باندې را روانې دي. دا ته وګوره چې ستا عمران خان سره څه کوي. په
قیامته پورې به عمران خان د پاکستان صدر اعظم نشي چې تر څو پورې دا پاکستان وي. او دا پاکستان چې تاسو ته مخکې ما ویلي چې د برطانیا او د امریکې دا د قانوني ده، دا امریکې او برطانیا ځان ته جوړ کړی او پنجابي ته صرف ټیکه ورکړې. او تا ته ما ویلي ګلخانه تا ته وایم دا ټول پښتنو وخت د پښتنو ته نه ته د بوټ تاکال د پېښور د بوټ تاکال د مسجد کلندر مزه د بل چا ده، ته خالي سورلۍ خېجه وچاجي کیم ته او کارخانو ته، نور ستاسو بل کار نشته. دغه